السلام علیکم ملګرو د ایچ پی ایم نچرال اسټیټکس نړۍ ته ښه راغلاست. نن موږ د ویټامین بي شپږ په اړه خبرې کوو چې په ساینسي نوم پیروډوکسین هم یادېږي. دا ویټامین ستاسو د بدن په 100 څخه په زیاتو کیمیاوي تعاملاتو کې برخه اخلي. ویټامین بي شپږ د پروټینونو د هضم او د عضلاتو په جوړښت کې مهم رول لري. ساینسي څېړنې ښیي چې دا ماده د هیموګلوبین په جوړولو کې مرسته کوي، کوم چې اکسیجن ستاسو د بدن ټولو برخو ته رسوي. همدارنګه دا ویټامین د ذهن د تمرکز او د مزاج د ښه ساتلو لپاره خورا ګټور دی. د یو بالغ انسان لپاره د دې ویټامین ورځنۍ اړتیا په اوسط ډول له 1.3 څخه تر 1.8 ملي ګرامه پورې ده. دا اندازه په اسانۍ سره د صحي خوړو له لارې ترلاسه کیدی شي. کبان، د چرګ غوښه، کچالو، ګیلې او د نخودو دانې د دې ویټامین تر ټولو غوره طبیعي سرچینې دي. څرنګه چې بدن دا ویټامین نشي ذخیره کولی، نو باید هره ورځ له خوړو ترلاسه کړئ. که غواړئ چې د عضلاتو وده مو ښه وي او ذهن مو فعال پاتې شي، ویټامین بي شپږ په خپل رژیم کې شامل کړئ. ډېره مننه چې تر پایه راسره وئ.